تازه خبر او د طالبانو ستره کامیابي روسیې رسما اسلامي امارت په رسمیت وپیژانده. پاتې جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي امیر خان متقي د روسیې سفیر دیمیتری ژورنوف سره کتلي او نوموړي په دې لیدنه کې د روسیې حکومت هغه پریکړه رسما ابلاغ کړې چې طالبان په رسمیت پیژني. دا د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره تاریخي ګام دی. امیر خان متقي د روسیې د دې پریکړې هرکلی کړی او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو متقابل درناوي او رغېدونکي تعامل نوې مرحله بللې ده. د روسیې دغه واقعا بینانه پریکړه به د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې د مهم پرمختګ په توګه یادوي او د نورو هیوادونو لپاره د ورته اقدام لپاره یو ښه بیلګه رامنځته کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري به لا پراخه شي. د بهرنیو چارو وزارت یو رئیس جلالي لیکلي له فتح زرسم د اسلامي امارت د ډیپلوماسۍ دستګاه هڅه دا وه چې ګڼو پلازمینو ته د نوي ډیپلوماتانو د استولو له لارې باور جوړونه وکړو. قرار د سیمې ګڼو هیوادونو سره زموږ د اړیکو کچه د سفیرانو هغې ته پورته شوه. لکه څنګه چې وړاندوینه کېده د اسلامي امارت رسمیت پیژندنه د څو اړخیزو میکانیزمونو پر ځای د دوه اړخیزو چینلونو له لارې ښه پرمخ ولاړه. روسیې د دې ترڅنګ چې زموږ د سیمې یو مهم هیواد دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او په نړیواله کچه د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ فعال لوبغاړی دی. دا د افغانستان او روسیې د اړیکو طبیعي سیر دی چې طی کېږي. په ورته ډول د غربي هیوادونو پر مخ هم دروازې خلاصې دي. بې له دې چې د هیواد کورنیو سیاستونو ته ګوته ونیسي د یوه طرف په توګه تعامل ته وړاندې شي. طالب فعالانو بیا د روسیې د یاد اقدام ستاینه کړې او وایي دا اقدام په نورو هیوادونو ته هم لاره پرانیزي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.